رونا پدی آیت مبارک کے اللہ پاک جل جلالہ ددے امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا اول جماعت چاگا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی اغی بارے کے بیان فرمائی او دی اغی ندردہ اعلان فرمائی او دا بیان فرمائی چی دا دے امت اولنی خلق سابقین خلق او مہاجرین خلق او انصار دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دو قسم صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یو تا مہاجرین صحابہ کرام ویلیشی او بل تا انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لیکن دا دوارنا اللہ پاک جل جلالہ دا رضا اعلان فرمائے لیدا او دا بیان فرمائے لیدا وعد لهم جنات تجری دا دید پارے میں جنتون تیار کردی دی تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا چی دائب پاک جنتونو کیوی لاندے بدے اغینا نہرون بائیگی ابدا ہمیشہ دے پارا بدائی پدے نعمتونو کیوی وذالک الفوز العظیم اللہ پاک جل جلالہ فرمائی دا دیر اللہ یا کامیابی دا نو کم خلقو تا چی اللہ پاک جل جلالہ کامیاب بندہ فرمایا لے دا دے امت کامیاب کسان ویلی دی اللہ پاک جل شانہ دا غیر کامیابی اعلان فرمائے لے دا یقیناً چی اگا دنیا کے کامیاب خلق دی او اگا سوک دی رونو اگا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگا مبارک خلق دی اگا خلق دی چی دا چا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرا دا ایمان پا حالت کے صحبت شوے دا چا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا ایمان پا حالت کی لیدلے دا او بے دا ایمان پا حالت کی دا دنیا نا تشریف پڑے دا دیتا صحابی ویلیشی رضی اللہ عنہم نورونو دا مبارک خلق دی گرے دا دے امت او دا سے جماعت تا دا چی دی جماعت تا قرآن کریم کی اللہ پاک جل جلالہ زی پدے ارشاد فرمائی اولائک حزب اللہ دا اللہ پاک جل شانہ جماعت تا اولائک هم المفلحون دا کامیاب جماعت تا اولائک هم الفائزون دا کامیاب جماعت تا رونو کم خلق تا چی اللہ پاک جل جلالہ دا کامیابی اعلان فرمائے لیوی اگا دنیا کیم کامیاب دی اگا آخرت کیم کامیاب دی زما استا محربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم احتدیتم زما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پشان دستور دی اسمان کے دستور اشتا کنا کو اسمان کے کلا شپراشی او ستوری نوی نے بیرے چاہ نظر نہ لگی گو رے بے بدان تا لائٹ وائے بیٹری برا خلی لائٹ پا بلوے علا وہ پاگلارے باندے دے او کنا پا اسمان کی ستوری نوی او تور اتیاروی بے زو تو لارا نشو مندلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی زما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا دستور مثال دی بے ایہم اقتدیتم تاسو چی کمیو پس اقتداؤ کا احتدیتم تاسو پہ ہدایت باندے وئی یعنی دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اقتدا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اقتدا دا لہذا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا دی امت اولنے جماعت تا او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اولنی امتیان دی ما تعالیم پکار دی چی دا دی صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا تاریخ ندان خبر کو دا دی حالات پی جنو دا دی حالات وارو او دا دی اقتداؤ کو گرے قسم دا سوک چی دا صحابہ کرامو رضی اللہ تعالی عنہم پا نقش قدم لالی دا کامیاب خلق دی او جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ان اللہ اختارنی ز اللہ پاک جل جلالہ دا خپل زان دے پارا غورا کڑیم
یعنی نبی ګرځولیم او واختار لی اصحابی او زما دپاره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زما دپاره خاص کړي دي. رونو کم جماعت چې الله پاک جل جلاله د پیغمبر مبارک دپاره الله پاک جل جلاله خاص کی، الله پاک جل شانه چناو کی، یقینا چې دا به مبارک خلق وي، دا به مبارک کسان وي. ګورئ نو لہذا قرآن کریم کې اللہ پاک جل جلالہ زی پزی باندے دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفات بیان کری دی. احادیث کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفات بیان کری دی. یو حدیث مبارک کے ردی خیر القرون قرنی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ بہترین زمانہ دا زمانہ دا ثم الذین یلونہم بیاغ خلق دی چی دیتا نزدی دی، ثم الذین یلونہم بیاغ خلق دی چی دیتا نزدی دی. لہذا پیغمبر علیہ السلام مبارک زمانہ دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمانہ دا تابعین کرام رحمہ اللہ زمانہ دا یو بہترین زمانہ دا. دی کے مبارک اشخاص پاتی کی گی، دی کے آغا مبارک اشخاص پاتی کی گی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی. دا مسلم شریف روایت تا صاحب دا مشکات رحمہ اللہ ذکر کرے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا صحابہ کرام تعریف فرمائی او دا بیان فرمائی چی او زمانہ بدا سے راشی چی پاقی کے بعد خلق جہاد کوي. یو زمانہ بدا سے راشی خواہ مجاہدین بلگے بھی جہاد بکوي. یو کس پر راشی او دا بورتو وی تاسو کے صحابی مبارک شتا، تاسو کے آغا مبارک شخصیت شتا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے لیے وی. آغای بورتوی آو سے من کے پلانے صحابی مبارک موجود دا. آغا خلق پراشی دی آغا پا وسیلی باندے با دعا اغاڑی اللہ پاک جل جلالہ باغی دا فتح نصیب کی. رنو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آغا مبارک اشخاص تھی. ماو تعالیم پکار دی چلا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اقتداء اختیار کو، دی آغای اتباع اختیار کو، دی آغای کارنامے خپلی کو، او آغای چے کم اعمال او کم طریقے اختیار کردی دی باید چیزو تو آغا طریقے خپلی کو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی تاسو پا ہدایت وئی یعنی تاسو پا جنت تا ورسائی. او ماو تا غاڑو کنا چے جنت تا لارشو. دا جماعت لوصل راغلیو، دا سبق سلوائیو، دا منزو سلکو، دا جماعت تسلا تکلیف کو چرادو. دا دا دی وجہ نرادرونو چی ماوتا جنت تا اللہ پاک جل جلالہ بودی، دا اللہ پاک جل شانہ رضا رتا نصیب شی او دا اللہ پاک جل شانہ رضا انسان تا دی اغی شکل چی اغا ملاوی گی نا اغا جنت تا او اغا پس ملاوی گی اغا دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پا اتباع او پا اقتداء باندے ملاوی گی. بعد خلق بھی دا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک روایت تا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی خواہ دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیا غی دا فضیلت مبارکی لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه تاسو را جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ملگرو تکنزل مکوئی. ولی پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا روایت نقل کوي چه کوچر تاسو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لغون تی عمل کرے وی دنیا کی عبادت کرے وی او تاسو دے غیب مقابلہ کے طول عمر عبادتو کئی تاسو دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغا لغون تی عبادت نشی رسید لے
رونو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا مبارک اشخاصو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تعلیم یافتہ خلقو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک نا دی تعلیم حاصل کڑیو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک نے طریقی خپلی کڑی وی قسم دا گورے پا ہر زمانہ کے و پا ہر ٹیم کے زمان استاد پارا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اقتداء کول او اتباع کول قسم دا دا ہدایت ذریعہ دا ہدایت ذریعہ دا پار حالت کی چیزو تو دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اقتداء کو دا غی اتباع کو نما تاب پا ہدایتو لہذا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سابقین خلق اولنی خلق چاغد مہاجرین و صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ندی یا دا انصار و صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ندی دا دوارا جماعتنا مہاجرین چاہتا ہوئی مبارکان چچا دا مکی مکرمینا مدینی منوری تا ہجرت کرے دا او انصار اغا مبارک اشخاص تھی چی مدینی منوری کی پاتی کی دل او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف راوڑو مدینی منوری تا ہجرت فرمایلو او دغ مبارک و اشخاصو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ملگری صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کرام اغی تے ہر کلے ہوئے اور اغی امداد کرے دا طول مبارکان دا پا ہدایت باندی دی لہذا کدی تسو کنزلی کوي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کوئی چر یو انسان تاسو اگو رئی چھ دی صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تا بدوائی دی پس کنزلی کوي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی فلا تجالسوہم بے دی سرکی نیما ولا تواکلوہم ولا تشارکوہم موسر شریکی گئی ولا تواکلوہم موسر خوراکو کئی او ولا تناکحوہم او نور سر نکاحو نو کئی گرے نور سر نکاحو کئی نو کم خلق چرا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر بغض ساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی دا اللہ جل جلالہ نو یری گئی دا اللہ جل شانہ نو یری گئی فی اصحابی زمان صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پبارکے زمان فمن احبہم چاچ دی سر محبت ساتلو دی اغی محبت دا زمان محبت تا او چاچ و سر بغض کو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سر بغض دا لہذا دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اقتداء او اتباع دا پا موتا باندے لازم دا ادھے وجہ نخوا زمانگ دا پاکستان پا اسمبلی کی قانون سازی وشوا او بلا رض بل پاشو پا وفاقی اسمبلی کی او دا خبر وشوا کو کم سڑی دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پشان کے گستاخانہ الفاظ ہوئے او چاہے بد ویلے معاذ اللہ چاور پس بد ویلے دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پبارکے اگئی تب منگا سزا ورکو دا قانون پاشو الحمدللہ علماء کرام پا اسمبلو کے ناستی دا قانون پاشوے دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پبارکی ما و تعالی پر یہ خوشحالی پکار دا الحمدللہ چیزا ما استا پا اسمبلی کی یو عالم یو مسلمان یو عالم الدین ناستا او اغد داوائی کو چانا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پا شان کے گستاخانہ الفاظ ہوئی اگئی تب منگ دا پاکستان دا تعذیرات او دا قانون مطابق سزا ورکو الحمدللہ ما تعالی مسپکار دکھا چہ دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتباع اختیار کو گرے
جناب صحابه کرام یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بر اسمان ته کتل چې وی کتل اسمان کې ستوري د مشکات شریف روایت ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل دا ستوري د اسمان د پاره امن ده چې کله د اسمان نه ستوري لاړل بیا به اسمان هغه ته راشي چې کومه وعده ورسره شوې ده یعنی قیامت پر ورځ دا اسمان به لاندې را پرېږدي دا اسمان به راتاو شي پیغمبر علیه السلام مبارک کو فرمایل دا ستوري د اسمان دپاره امن ده چې کله اسمان نه ستوري لاړل اسمان به را پرېږدي او هغه به وشي چې کومه وعده ورسره شوې ده او زه د خپلو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم دپاره امن یم چې کله زه د دنیا نه لاړم او تشریف مې وړو جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته به هغه څه راشي چې کومې وعدې ورسره شوي دي او زما صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې امت دپاره امن ده چې کله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې امت نه لاړل امت ته به هغه فتنې راشي هغه بدعات په راشي هغه رسومات په راشي چې کوم ورسره وعده شوي ده لہذا زما صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې امت دپاره ګوره امن ده امن او که جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د امت نه لاړل ورونو اوس خو صحابه کرام نشته که نه اوس موږ پاتې یو که نه نو اوس په امت کې فتنې شته که نه ولې نه بدعات شته رسومات شته شرابونه شته سودونه شته ناروا کارونه شته او هغه چې کم وعده ورسره شوي ده هغه ټول اوس موجود دي لہذا د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په امت کې موجودوالی دا د امت دپاره رحمتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک موجودوالی په دې امت کې د امت دپاره رحمتو د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دپاره رحمتو او د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین موجودوالی د دې امت دپاره خیر ده لہذا ما تعالی پکار دی چې زه تو د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اتباع اختیار کو هر حالت کې چې صحابی مبارک کم عمل کړی ده ځکه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي زما صحابه کرام پشان دستور دی ګوره او کم صحابی مبارک پسې چې تاسو اتباع وکا اقتدام وکا تاسو په هدایت باندې وایي نو لہذا ما تعالی پکار دی چې جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اتباع اختیار کو او د هغې دا مخالفت نه رونو ګورې ځان وساتو د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مخالفت نه ځان وساتو اوس خو مختلفې ډلې راوتې دي بعضې ډلې ګمراهانې دي بعضې ډلې هغه ګمراه دي د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په خلاف باندې لګېده ګستاخانه الفاظ وایي د هغوی په خلاف باندې خپلې ژبې چلوي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په خلاف باندې لګېده خبرې کوي ما تعالی پکار دي چې د دغې خلقو نه ځان وساتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی فلا تجالسوهم دغه خلقو سره کیننئ ولا تشارکوهم ولا تواکلوهم ما ورسره خوراک وکئ ای واده له ورلام لاړ نشي دعوت له ولام لاړ نشي ولا تناکحوهم او نه ورسره نکاح وکې نه ول خپل لور ورکې نه تنه لور وکې نه ول خپل خور ورکې نه تنه خور وکې نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي فلا تناکحوهم دای سره به نکاحونه هم نه کوي دا ولې دا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی مخالف خلق دي د هغوی سره بغض ساتي او پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی خواہ چاچے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تا تکلیف رسولو
اذیت ورسولو د په حقیقت کې ما ته تکلیف را ورسولو او چا چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ما ته تکلیف را ورسولو فقد آذى الله دی انسان په حقیقت کې الله پاک جل جلاله ته تکلیف ورسولو. رونو د صحابو ډېر لوی نسبت ته ګورئ د صحابه کرام اقتدا دا زما استاد لپاره د هدایت ذریعه ده چې ما او تا د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اقتدا اختیار کو اتباع اختیار کو د هغوی په طریقو باندې لاړ شو. قسم د بې لارې مو بے جنت ته رسو ښه جنت ته رسو ګورئ په هر حالت کې کو د توبې په لاره وګورئ توبې چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه کله داسې کار شوی وي چې بیا د توبې ضرورت راغلی وي توبې او ما ته هغه لاره اختیار کو والله چې بیا م الله پاک جل شانه جنت ته رسوي.